نن زه د خپل د ملګرې واده ته انوایټ سوی یم. نو واده به په یو ښایسته غټ هال کې وي. نو ما دا آوټفټ خوښ کړی ده. دا هم د پاکستان نه ده دا ډریس او ځینې نور شیان ما دلته آنلاین اخیستي دي لکه زما جویلري. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې زه څنګه ځان ریډي کوم د واده دپاره. نو دا یو سیټ ده چې په دې کې نیکلس ده، ایرینګز ده او سر باندې یو دانه کراون هم لري. نو زه به تاسو ته دا اوس واچوم څنګه ښکاري. نو دا سیټ د جویلري چې دا درې واړه شیان ډېر په ارزانه بیه ما واخیسته آنلاین او ډېر ښایسته رنګ لري، ګولډ او روز کلر ده. پکې د دې ډېر مختلف رنګونه هم وو خو زما ډریس سره دغه یو ډېر ښه میچ کوي. نو دا کراون مې هم په سر کې خپل ولګوه. نو دا وګورئ اوس مې هیر سټایل جوړوم. رښتیا په دې کرلی هیر سټایل کې ډېر مهم ده چې تاسو څه رقم د خپل هیر سټریټنر یوز کوئ. همیشه د انساید نه آوټساید کوئ، بیا وخت هم ښایسته داسې مخ باندې پریوزي او ښه ښکاریږي. نو ما بس یو څو سټرینز مې راواخیسته. زما زړه نه و چې ټول سره کوم ډېر کار زیات وسو، بس ما اونلی فرنټ ایریا مې د خپل کرلی کا. نو دغسې ښکاري. اوس رښتیا دا جویلري سیټ چې کوم ما اخیستی ده دا ډېر ښایسته کوالټي لري. لکه تاسو وینئ څومره ښایسته شاین لري. د دې دا ډایمنډز ډېر کوالټي ډایمنډز دي. نو بالکل ارزان بیه ښکاري نه، ایون دا ډېر ایکسپنسیو شی ښکاري او اصل کې ډېر ارزان ما واخیسته آنلاین. نو که تاسې هم غواړئ نو ځان ته اخیستی سئ. دا تاسې کولی سئ نه تنه په واده کې بلکې any kind of party وي، انګیجمنټ پارټي وي یا برثډے پارټي وي، any kind of اختر وي، اختر کې هم تاسو یوز کولی سئ. سو بس زما ډېر خوښ راغی. دې دپاره ما غوښته چې تاسو ته دا وښیم. نو که بیا ستاسو سوال درلوده ما نه کامنټس کې پوښتنه وکړئ نو راته ووایئ چې څنګه ښکاري. نو دا زما آوټفټ ده د دې واده پارټي دپاره. نو خدای وکړي چې ستاسو هم خوښ راغلی وي او داسې نه سي چې بس دا ناوې نه زه ښایسته جوړه سم، دا خو به ښه کار نه وي. نو دا جویلري څنګه ستاسو خوښ راغی او که نه؟ ما ځان ته څو دانې د دې جویلري سیټ آرډر کړی، زما ډېر خوښ راغلی. ما ډفرنټ کلر کې ځان ته آرډر کړی ده په دې چې په ارزانه بیه و. بس یو واري مې ډیلیور کړ او یا خوښ مې راغی. نو دا وګورئ څومره ښایسته ښکاري او د ډریس سره څومره ښایسته میچ کوي. نو کامنټس کې راته ووایئ چې ستاسو دا جویلري خوښ سو او که نه.